حامد کرزي چې نن یې د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې خبرې کولې وویل افغانستان په تیرو 10 کلونو کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې د کتنې وړ لاسته راوړنې لرلې دي. ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. په بېلابېلو برخو کې په بهرنیو هېوادونو کې له زده کړې وروسته د ماسترۍ او دوکتورا په کچه سندونه ترلاسه کړي دي. د هېواد جمهور رئیس د ښځو د نړیوالې ورځې له امله افغان مېرمنو ته مبارکي وویله او ټینګار یې وکړ چې د افغان ښځې لپاره له تعلیم پرته د پرمختګ هیڅ بله لاره ممکن نه ده. ترقی افغانستان و خصوصا ترقی زن در افغانستان تنها و تنها از طریق تعلیم یافته شدن همه ماست، هم زن و هم مرد در کشور. البته زنها در این راستا کوشش زیاد کردن و خود بهتر رساندن. حامد کرزي وویل له پرمختګ سره سره لا اوس هم د افغان ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی. خشونت علیه زن در محیط زندگی ما از حالات فامیلی و خانوادگی و خشونت علیه زن از حالات کشور ما، از جنگ ایجاد شده در کشور ما که به دست هر دو طرف جنگ باز هم زن و خانواده و اولادش ضربات شدیدی میخورن. در قسمت خشونت‌های اجتماعی علیه زن فقط یک راه هست، او اخلاق بهتر همه ما خصوصا مردها و تبلیغ علمای کرام دین که از هر فرد دیگه جامعه ما کده احکام دین در این مورد بهتر میدانند. پس تبلیغ علمای دین ما و تبلیغ بزرگای قوم ما در وطن ما اصطلاح مردانه به کسی داده میشه که او با غیرت باشه. پس با کسی که از لحاظ توان فیزیکی با مرد همسان نیست زورگویی کردن و زور استعمال کردن مردانگی نیست. مردانگی در عزت دادن بزن است، در حرمت کردن مقام زن است. د هېواد جمهور رئیس په دغه غونډه کې د ملي دفاع وزارت پر وړاندې او د خوست په ولایت کې تروریستي بریدونه په کلکه وغندل. ویې ویل دیروز طالبا دو جای بم منفجر کردن، یا به نام طالب ایران شد و خاله صداش نمیفهم که راست است یا دروغ است، گفت که طالب و اعلان اینطور شد. امروز صبح میدیدم در خبرها که طالب میگه که من با مقابل وزارت دفاع افغانستان و در خوست مردم عام افغانستان رو به این خاطر کشتم که امریکا رو زور خود نشان بدم، در حالی که کلانهای اینا نمایندگان به نام اینا هر روز در خارج با همراه امریکا صحبت دارن. ما خبر داریم، برای ما میگن، هم خود خارجا بر ما میگن، هم طالبای وطن دوست میان پشت سر ما رو خبر میکنن که بین کلانهای ما و بین امریکا اینی معامله روان سوشتانه بگیرین. این بم هایی که دیروز منفجر شد در خوست و در کابل، این در قوت نشان دادن به امریکا نبود، در خدمت به امریکا بود، در خدمت به همین شعار 2014 بود که ما را بترسانه که اگه این نباشه من نمیمانم. پس در حقیقت بم هایی که دیروز منفجر شد به نام طالب در حقیقت خدمت به خارجی ها بود. خدمت به این بود که حضور خارجی ها در افغانستان باشه، نرن. حامد کرزي د 2014 میلادي کال وروسته د یو شمېر رسنیو لخوا د اندېښنو مطرح کولو ته د اشارې په ترڅ کې وویل 2014 به اطمینان برتان میگیم که بهتر میشیم، انتخابات میکنیم، حکومت میاریم نو، رئیس جمهور میاریم نو. او رئیس جمهور نو که میه، او حکومت نو که میه از اشتباه های ما دیده، کار ما رو دیده، یا سیلبین بوده یا در کار کتی ما تخیل بوده و میفهمه که چی کردیم و چی اشتباه کردیم و او به اساس تجربه که داره
حکومت بهتر بنا میکنه برتان. حکومت بهتر میه، اقتصاد ما بهتر میشه، منابع بسیار هنگفتی داریم در زیر زمین خود. در هر گوشه افغانستان جایی از کشور ما نیست که منابع بزرگ نباشه. بعض از کشورها پیش از پیش بر ما نوشته کردن به شمول امریکا که فلانی چیز ما میخواهیم. از حال بر ما نوشتن که چون ما و شما متحد هستیم فلانی مواد زیر زمین تا ما کار داریم، دیگه کس نتین. ما گفتیم بیا باز گپ میزنیم. به تمام معنا یک کشور هستیم با یک آینده درخشان. با $1 تریلیون مواد زیر زمین داریم.